ایران کې په پټرولو په ذخیرو باندې حمله کړې وه او په دې پټرولو ذخیرو باندې داسې یو ماده استعمال کړې ده، داسې یو کیمیاوي مواد استعمال کړي دي چې هغه کله د پټرول دود وکړي، دا دود یې راجګ شي، یو ماده دا دود کیږي، بله ماده چې دوی هغه استعماله کړي دا دواړه سره یو ځای کیږي، په نامه د تیزاب یو دغه جوړوي، اسید رین ورته وایي، باران د تیزاب یا د تیزابي باران د دې نه جوړیږي او کله چې دا باران قطرې په انسانانو ولیږي، د انسانانو وجود داسې کیږي لکه اور چې واخلي سوځي او دوی دغه کار په دغه مرکز دغه کړی دی، تصفیه د پټرولو د ایران باندې او د دنه چې هغه تور دود اوچت شوی و، د هغه تور دود په نتیجه کې باران وشو او دغه باران په خلکو چا باندې چې دا باران ولیدلی دی د هغې په یو جلدي مشکل او عذاب سره مخ کړي دي او که چیرته دا فضا نه تنفس کې څوک دا شش ته ځي، که شش ته چې ځي هلته دا رقم ته عکس العمل ښکاره